دا یو ورو سوال کړی دی چې ما د یو کس نه قرضه واغسته په ریالونو کې، اوس یې هغه له زه واپس په روپو کې ورکولی شم او که نه؟ دا ډېر اهم سوال دی. الجواب، اصل دا دی، ګوره اصل چې په ریال کې د قرض واغستو نو ریال واپس ورکا، روپو کې د واغستو په روپو کې ورکا، په ډالر کې د واغستو په ډالر کې ورکا. دا اصل دی. خو که یو سړی وایي چې نه ما اغستی دی په ریال کې او هغه له په روپو کې ورکومه، وایي موږ یې داسې کوو، نو بیا جایز دي. خدای دپاره یو څو شرطونه دي. اولنی شرط دا دی چې دواړه به په دې باندې راځي. هغه اولنی عملې والا اچھا چې قرض ورکړی دی چې هغه په دې باندې څه شي، چې هغه په دې راضي شي چې او مال یې په روپو کې راکا، یا روپۍ ورکړي دي مال ریالونه راکا، چې دوی پې راځي. او دویم یدن بید، لاس په لاس، تاخیر به پکې نه وي، لاس په لاس دواړو اتفاق وکړو. دا واله رورها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي چې بعض صحابه کرامو ورته ویلي یا رسول الله موږ دراهم ورکو او دینار اخلو، درهم ورکو دینار اخلو، دا جایز دی او که نه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلي لا بأس، د کې هېڅ حرج نشته. خو دریم شرط ګوره، دریم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ان تأخذها بسعر یومها. دریم شرط پکې څه شو؟ په کم ریټ به اخلي؟ کم ریټ چې هغه ورځ چلیږي. دا نه چې هغه وخت کې ما چې تا له قرض درکوو روپۍ په څو وه، ریال په څو، نه نه، هغه وخت به نه ګورې. کوم وخت به ګورې؟ دا کم ریټ چې چلیږي، نقصان به نه ورکې. دا خو مزې شوې، عمله بدله که وایي هغه ریټ به لګو هغه وخت کې چې کوم نه، کم ریټ چې په هغه وخت کې چلیږي نو بیا جایز ده. او په دې کې ټولو کې شرط دا دی تقابض فی المجلس، په یو مجلس کې لاس په لاس دا پیسې به دوی ورکي او بیا به په زړه کې سنۍ یو بل ته، او د هغه ورځې په ریټ به یې ورکي. هېڅ خبره نه، جایز دي.